بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن د اډوب پریمیر 5م درس ده او په دغه کلاس کې به موږ نن په ټرانزیشنز باندې کار وکړو. ګورئ زه راځم میډیا پینل ته او ډبل کلیک کوم تر څو موږ دلته ځان ته یو ویډیو امپورټ کو. نو زه به دلته یو ویډیو انتخاب کړم. فرض که دا یو ویډیو زه انتخابوم او دا اوپن کوم. کله مې چې دا ویډیو دلته اوپن کړه دا به راواخلم د ایډیټ دپاره ټایم لاین کې ور وغورځوم. نو موږ سره دا یو ویډیو ده غواړم چې په دې کې ایډیټ وکړم. لومړی خو زه راځم رایزور ته او دا کم کټینګ ټول چې دی دا راخلم او دلته یو کټ کوم او همدا ډول راځم دلته یو کټ کوم او همدا ډول راځم دلته یو کټ کوم. ګوري دا ویډیو خو ما څو ځایونو کې کټ کړ. اوس داسې کار کوم سلیکشن ټول اخلم او له دې وروسته دا یو له دې ځایه ډیلیټوم، دا به له دې ځایه ډیلیټ کړم او همدا ډول دا به له دې ځایه ډیلیټ کړم. اوس راځم دا ټول سره نږدې کوم. دا ټول سره نږدې شو. دلته چې کوم کټ موږ کړی دی تاسې وګورئ زه اوس دا اپلای کوم دا ډېر ښه نه راځي او دلته یو جمپ غوندې ایجاد شوی ده او کله هم چې موږ تاسې ویډیو پلی کړو دا هم بد لګیږي او هم د ویډیو هماغه کوم کوالټي او کیفیت چې وي او په ټوله کې یعنې ستندرد ایډیټ نه شمیرل کیږي. تاسې وګورئ زه راځم دا نږدې کوم دلته دې ځای ته ما ورسوه. اوس زه پلی کوم تاسې وګورئ چې له دې ځایه دا ویډیو تیریږي او جمپ لري. فکر مو نو دغه جمپ لرې کولو دپاره موږ او تاسې بیا دلته ټرانزیشنز لرو دا پې اپلای کوو تر څو دغه جمپ ښکاره نه شي او دا جمپ پرې پټ کړو. راځو افیکټس ته. کله هم چې افیکټس ته راځو که چېرته افیکټس تاسې سره دلته نه و نو تاسې وینډو ټول ته راشئ او له دې ځایه څخه تاسې افیکټ چیک ورته آن کړئ. شفټ پلس 7 چې دی شارټ کټ ده. کله چې زه دلته راغلم آډیو ټرانزیشنز ویډیو افیکټس خو زه به ورته آډیو ټرانزیشنز راواخلم ویډیو ټرانزیشنز واخلم چون موږ سره ویډیو ده. نو ډبل کلیک کوم دلته موږ سره مختلف ټرانزیشنونه دي. ډیسولف ټرانزیشن دی، امرسیو ویډیو ټرانزیشن دی، لکه مختلف فولډرونه دي. فرض که زه په دې کې د ډیسولف انتخابوم په دې کې فولډر کې دغه ټرانزیشنونه دي او دیو کې به زه فرض که دا یو ټرانزیشن واخلم او دغه کوم ځای کې چې ما کټ کړی دا داسې کې ورغورځوم. ګورې دا ما دلته ورغورځوه. زه به دا لږ لوی کړم تر څو تاسو ته ښکاره شي. ګورې دلته ما دا ټرانزیشن یوز کړ. نو زه هیډ بېرته اخلم او د ټرانزیشن دې غاړې اړوم. اوس یې اپلای کوم. تاسې وګورئ دغه کوم جمپ چې دا به لرې شوی اوسي. ګورئ تاسې اوس پرې پوه شوئ نه ځکه چې دا دلته موږ ټرانزیشن استعمال کړه او دا جمپ موږ دلته هیډ کړه او پټ مو کړه. د دې وخت هم زیاتولی شو. ګورئ دلته چې کله ودرېږو موږ سره دغه ایرو چې راځي په دې ډول کولی شو د ټرانزیشن وخت کم کړو. اوس مې وخت ورته کم کړ. اوس هیډ دوباره دې پلو راولم او بیا اپلای کوم. ګورئ وخت مې بیخي ورته کم کړ. همدا ډول کولی شو چې وخت همدغلته درېږو کله چې موږ سره دغه کوم ویکټورونه راغله په دې سره دا کولی شو چې وخت یې بېرته څنګه کړو زیات کړو او همدا ډول که د دې منځ کې ودرېږو او ډبل کلیک وکړو نو دلته هم کولی شو چې ورته انتخاب کړو چې څو سیکنډه دې موږ سره دا واوسېږي یعنې په څومره سیکنډو کې دا موږ سره اپلای شي. فرض که زه ورته 15 سیکنډه انتخابوم او اوکې کوم یې. ګورئ موږ سره دا څومره ډېر وخت نیولی دی. اوس ګورئ یعنې لینګ یې موږ سره اوږد شو. زه دا راخلم هیډ دې پلو انتقالوم او بیا اپلای کوم. ګورئ دا ټرانزیشن 15 سیکنډو کې اپلای شو. که چېرته بیا تاسې غواړئ چې ټرانزیشن ډیلیټ کړئ نو دلته پې کلیک وکړئ او رایټ کلیک به پې وکړو کلیر به یې کړو. دا به له دې ځایه بېرته څنګه شي لرې شي. دا ډېر مهمه وظیفه ترسره کوي. کله هم چې موږ او تاسې یو ویډیو ایډیټ کوو هغه کې طبیعي خبره ده که هغه ویډیو وي او که آډیو وي هغه کې حتما کټ راغلی وي، مختلفو ځایونو کې کټ راغلی وي، مختلف صحنې وي، مختلف کلیپونه وي. نو دا بیا چې کله تاسې ویډیو
پلی کوئ نو په سموت شکل باندې دا نه پلی کېږي. کله چې دې جمپونو ته رسېږي نو یو ځل بندېږي بیا بل کلیپ شروع کېږي، بیا چې همدغه ډول کوم بل ځای کې کټ اوسېږي یا جلا کلیپ اوسېږي بیا بندېږي او بیا شروع کېږي، لکه بیخي ګډوډېږي دغه ویډیو او خپل کیفیت او استندر د لاسه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا ټرانزیشنز چې دي ډېر زیات مهم دي. نو تاسې کولی شئ چې ویډیو ټرانزیشن استفاده وکړئ. همدا ډول د آډیو دپاره هم ټرانزیشنز موږ لرو. زه بېرته دلته کراس باندې کلیک کوم او دغه کوم ویډیو چې ما ټایم لاین ته راوړی و هغه بېرته ما کلیر کړه. فرض که زه راځم د فوټوس یو البم جوړوم یا د عکسونو یو البم جوړوم او دغه ټرانزیشنونه هلته اپلای کوم چې تاسو ته دا موضوع نور هم روښانه شي. زه راځم میډیا پینل ته ډبل کلیک کوم. فرض که ما سره یو دا عکس ده، یو دا عکس ده، یو دا عکس ده، یعنې 4-5 عکسونه اخلم. دا زه ټایم لاین کې اوپن کوم او دلته به یې راشم دغه ویو به یې هم ځان ته زه لږ بدل کړم. فرض که دا عکسونه دي دا ټول راخلم او ټایم لاین کې ورغورځوم. دغه 4 عکسونه دي ما ټایم لاین ته انتقال کړلو. لږ به زه زوم هم کړم. دا ما سره عکسونه دي. ګورئ زه دا اپلای کوم، صحیح ده. دا ما سره اول عکس ده. ګورئ دلته چې دوم عکس راځي ساده حالت کې ګورئ تغییرېږي، یعنې کوم ټرانزیشن پرې نشته. ګورئ نو زه غواړم چې په دې باندې ټرانزیشن څنګه کوم اپلای کوم. افیکټس ته راځم او د افیکټس څخه وروسته نو ویډیو ټرانزیشن ته راځم. مختلف ټرانزیشنز دي. زه دا یو ټرانزیشن اخلم ورته په دغه اول عکس باندې دا ټرانزیشن اپلای کړه، صحیح ده. او دا هیډ راولم دلته بېرته لومړی سر ته یې راولم او اوس دا ویډیو اپلای کوم. ګورئ دا کوم ټرانزیشن چې ما اپلای کړی اوس به تاسو ته واضحاً دلته ښکاره شي. ګورئ دا په دې ډول یو ټرانزیشن و. خیر زه راځم ورته وایم چې دغه ډیپ ټو بلیک ټرانزیشن واخله په دې دوم عکس باندې اپلای کوه. همدا ډول راځم دلته د یو بل فولډر به اوپن کړو، obsolete transitions به انتخاب کو. فرض که دا اخلم او ورته دا په دې عکس باندې اپلای کړم. چې کله دغه کار موږ وکړو نو زه راځم هیډ دوباره راولم سر ته. اوس به دا ویډیو زه اپلای کړم. تاسې اوس وګورئ دا ټرانزیشنونه په څه ډول اپلای کېږي. ګورئ دا په دې شکل باندې اپلای شوی. دا دغه ډول یو ټرانزیشن ده او دا هم دغه ډول یو ټرانزیشن ده. لکه مختلف ټرانزیشنز موږ په دې باندې اپلای کړه.